تا با آخر زمستون ما او میخریدیم. سالها همین تو یک سرمایه بسیار ملی بزرگی. این تا پرابال ما به هم شکسته بود که ما کشت کاری نمیکردیم. او که بیامد حاصل مردم زنده شد و د پاشتان بند یوازې یوه بنسټیزه پروژه نه ده، بلکې د تیرې وچې زمانې او د راتلونکي شین او سمسور ژوند ترمنځ یو پل دی. دا د طبیعت د مهارولو او د ښه سبا د جوړولو یو ژوندی سمبول ګڼل کیږي. ما امروز بسیار خوشحالیم که الحمدلله به منطقه که پدرها و نیاکان ما همه گرمون به خاک رفتن، سالها همین تو یک سرمایه بسیار ملی بزرگی. شما میفهمید تا زمانی که زراعت نباشه تجارتی وجود نداره. بند آب خودی رو میفهمید یک ماده حیاتیه، بدون آب هیچ امکان نداره که زندگی شه. د پاشتان بند د اوبو له رسېدو سره کرنیزې ځمکې یو په بل پسې بیرته را ژوندی شوي دي. هغه بزګران چې پخوا یې د اوبو د کموالي له امله راتلونکي ته په اندېښنه کتل، اوس په ډاډه زړه خپل کار ته دوام ورکوي. وقتی می بند پاشتان انیزه تا چند وقت قبل پیش بود میگفتم برای او حساب کتاب او نمیده تا 3 سال. همین تا پرابال ما به هم شکسته بود که ما کشت کاری نمیکردیم که بند تا 3 سال او نمید. با همی بند که وا شد و که ریزی و ریزی 3 سال که وا شد با خیلی خوب شد. همی کشت کار ما زرق زدیم که بین نمیره، همی زحمت ما بی بوده نمیشه. الان تاشم همی جوانا اینا مشغول همی کاری که یک دم پیاز او میده، یک دم گندم او میده، یک دم جو او میده. از این بند پاشتون بهره‌مند شدیم. دیقانا بسیار خوش هستند، بسیار دعاگوی هستند. انشالله امیدواریم که بند پربرکت و با موفقیت و صدمندی مردم باشه. خدا افغانستان وحدت نصیب کنه، دشمنان سرزمین خدا انشالله اونا رو اصلاح کنه، هدایت کنه. خیلی هم ریزی خدا شکر می از این طرح می او هی پیشتر مردم رجوع میکنن برای کشت و پیاز و زیره و گندم و بربر هی کشت کار میکنیم که هم بیتر بشه و که می او میرسه فعلا. با آینده که بیترتر شه و که ما پیشتر و بگر هر دفعه 100-200 کارگر اینجا کار کنیم، بعد ما کارگر بیکار نداشته باشیم. ای بند پاشتون به او بخیر باشه و انشالله هست و که باشه. د ځمکو خړوبېدل نه یوازې د کرنیزو حاصلاتو د زیاتوالي لامل شوی، بلکې د هرات د کلیو د ژوندانه بهیر یې هم بیرته په حرکت راوستی دی. حال خدا را شکر اویله شده، مردم هم از او خوشحالم. یک سرمایه برای مردم خیلی هم از او خوشحالم که می تو پیشرفتیه و خیلی بند که بسته شد کریز بند شد چند سال خوشسالی بود، مردم غیره برفتن. حالا انشالله کم کم میاد پس برمیگردن. او وا کردن 15 روز میشه مردم میاد پس. دیگه پیشتر که بود کمک او کم بود، او نبود. حتی با آخر زمستون ما او میخریدیم به بالای مثلا بالای گندم، به بالای سیر، به بالای همه اشیایی که داشتیم، حاصله که داشتیم از او چاها میخریدیم میبریم. بازم 1000 بار شکر که او که بیامد حاصله مردم زنده شد و اینا بم. په ویالو کې د اوبو بهیدونکی غږ د سیمې اوسیدونکو ته د ښې راتلونکي زیری ورکوي. ځایي خلک وایي چې د اوبو په برابرېدو سره یې د ژوند حالات هم بدل شوی دی. د حاصلاتو له ډېرېدو نیولې تر اقتصادي ښه والي پورې دا ټول د دې پروژې د اغېزو ښکاره نښې دي. به همین بندا به وقت یله شه که ما بتونیم آبیاری بکنیم، همون هیئت بیای سایه یک بلوک بررسی کنه که به چی فصل اینا خوب او احتیاجی دارم که یک مقداری از بند برای ما کمک بکنم. یعنی از این به بعد اوبر که یلدم ما وقت استفاده کردن وقت اودیاریه، چون گندم برف به خوشه رفته
د پاشدان بند په هرات ولایت کې یوازې د کرنې لپاره د اوبو سرچینه نه ده، بلکې د تفریح او ګرځندوی لپاره هم په یو زړه راښکونکي ځای بدل شوی دی. د رخصتیو په ورځو کې په ځانګړي ډول له بارانونو وروسته چې د بند د اوبو کچه لوړه شوه، کورنۍ او ځوانان د هرات له بیلابیلو سیمو څخه دې ځای ته راځي ترڅو په آرامه او آزاده فضا کې وخت تیر کړي. د خلکو شتون نه یوازې ټولنیزه خوښي او خوځښت رامنځته کړی، بلکې کوچني کاروبارونه یې هم ورسره غوړېدلي دي. مردم امروز واقعا بیامدم از این بند دیدن کردن. واقعا این خیلی جای خوشحالیه برای کل مردم افغانستان. این بند پشتامه، این دریای کراخه، این دریای کراخ میرسه تا بند سبزک این طرف. د پاشدان بند د اوبو د سرچینو د سم مدیریت، د سیلابونو د مهارولو او د کرنیز سکتور د پیاوړتیا په موخه جوړ شوی او د سیمې د خلکو په اقتصادي وضعیت کې مهم رول لري. د دې بند د جوړېدو مهمې موخې دا دي: د کرنیزو ځمکو او بڼوالۍ لپاره د اوبو برابرول، د ځمکې لاندې اوبو پیاوړتیا، د سیلابونو د خطر کمول، د بزګرانو د ژوند ښه والی او اقتصادی وده. یک از اهداف عمده از این بندی بود که سیلاب ها مهار کنه. مسئله بعدی اراضی زیاد تحت زراعت قرار بده که خوشبختانه هم مسئله سیلاب زیاد کنترل کرد و اخیراً بارندگی زیاد صورت گرفت که این بارندگی سریزه کرد و بحث خودکفایی غذایی و یا ایجاد فرصت‌های کاری و شغلیه. وقتی که آب کافی ما داشته باشیم یقینا مردم های زیادی به کار میفتن. در روزی که دوستا تشریف داشتن وقتی آب رها شد یک شادی زاید الوصف در چهره و روح مردم دیده میشد. اربابای زیاد مردم های زیاد به استقبال آماده بودن و مردم زیاد واقعا مشغول به کار میشن. اراضی زیاد در پایین دست قرار داره که همه قابل زرع، همه زمینای بسیار مزروعه و واقعا باروره. د پاشدان بند په فعالیت سره د هرات په بیلابیلو سیمو کې زرګونه هکټاره وچې ځمکې د اوبو تر پوښښ لاندې راغلي دي. د دې بند د اوبو د زیرمه کولو وړتیا لسګونو میلیونو مترو مکعبو ته رسیږي او کولی شي په وچو موسمونو کې د کرنې لپاره یو باوري سرچینه اوسي. همدارنګه په راتلونکي کې د برېښنا د تولید امکان هم لري. با تکمیل پروژه بند انشاءالله 13000 هکتار اراضی آبیاری میشه که این اراضی شامل بخشی از ولسوالی کراخه، یک بخشی از ولسوالی پاشدان زرغونه، یک بخشی از ولسوالی انجیله که همین اکنون هم بیش از 3 متر یا الی 4 متر مکعب آب با کانال ها رها شده و به غلیجات زیاد توزیع میشه. و په ټوله کې پاشدان بند د طبیعي سرچینو د سم مدیریت نښه او د افغانستان په لویدیځ کې د کرنیزې ځان بساینې پر لور یو مهم ګام بلل کیږي. دغه بند چې د هرات ولایت په کروخ ولسوالۍ کې موقعیت لري، تیر کال د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو په حضور کې پرانیستل شو او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.